ډېر خوند یې وکړو او بیا د وینا سره لکه ستاسو هغه کړه او اندازو سره تاسو دومره زبردست کې چې بالکل لکه مخامخ یې سړي ته وړاندې کوئ. نو ډېر خوند. او د غني بابا یو شعر راته یاد شو، وایي چې غني خو یو غني و، ته پیدا شوې له کوم خوا، لیونی که فلسفي نه پوهېږم په ده. نو د هغې کلام هم یو ځانګړی اندازې دی د هغې د وینا. زما عادل زما په زړه باندې ډېر لوی ارمان دغه پاتې شوی دی چې زه هغې سره میلاو نه شم، او دا یو داسې ارمان دی چې دا پوره کېدی نه شي. داسې دی چې بالکل. هغه یو بل شعر دی راته یاد که، وایي چې اول زما اوس د دنیا ارمان شوې، اول زما اوس د دنیا ارمان شوې، ما په ارمان کې دومره وستایلې. واه واه. دا وختي تاسو مهرباني دي، وختي د دې نه وړاندې تاسو د نظم خبره وکړه. چېرې نظم که تاسو مونږ نظر واچو نو د پښتو په ادب کې د ټپې نه پس چې کوم دی نو نظم راغلی دی، او دا په 139 هجري کې چې کوم ښکاره نظم زمونږ سره په کتاب کې یا زمونږ سره په لاس کې موجود دی، نو هغه د امیر کروړ بابا رزمیه نظم دی. زه یم زمری پر دې نړۍ له ما تل نشته، په هندو سندو پر تخار و پر کابل نشته، بل په زابل نشته له ما تل نشته. نو دا د پښتنو د هغه وخت کلام دی چې لکه د پښتنو د بادرۍ خبرې کېږي یا د دې د تورې خبرې کېږي. نو دا لکه 139 هجري یاره اوس ما ته په دې وخت کې هغه دغه زه نشم کولی، خو لکه سوونه کالې وشو دی. بالکل. او د دې نه وړاندې بیا ادیبان وایي چې د لیویکانو یو کورنۍ وه، شاهي کورنۍ وه، هغې به لکه هم نظم لیکه اوس داسې. بهرحال په دې خو په خبره ترې کوو، وخت زموږ سره کم دی، او زه وایم چې چېرې د خیبر چې کوم زموږ دا خصوصي پروګرام دی د لوی شي خیبر د دغې سلسلې دا، نو زه چې په دې باندې هم یو څو خبرې ترې وکړو. امن، ترقي او خوشحالي دا یو سلوګن د ای وی ټي خیبر، یا دا یو ناره د پښتون قام دپاره، د دې ځای د امن دپاره، د دې خلکو د پرمختګ دپاره. څه خیال دی ستاسو چې د دې کوششونو ته په کوم نظر ګورئ د خیبر؟ دا خو دې کې خو اړدویمه خبره نشته دی، په دې کې خو څوک شک نشي کولی چې ای وی ټي خیبر یو ځانګړی یو داسې د کمال او د کمالاتو نه ډک کارونه کړي دي چې د هغې هېڅ جواب نشته، هېڅ بدل نشته دی، او ټولو خلکو ته ښکاره دي، ټولو پښتنو ته. او اختر څه پټ میړه خو نه دی، پټ میړه نه دی. لکه دا که مونږ دا خبر، لکه ما د پروګرام په شروع کې دا خبره وکړه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ د دغه 10 کالو احاطه نشو کولی. بهرحال چې کوم څونه زموږ ذهن ته راځي نو هغه به وخت په وخت د ملګرو سره مونږ شریکوو، او دا چې څه مونږ وایو د هغې کتلي هم دي او لیدلي هم دي. او دا راته ووایي چې وړاندې کلام څه دی، د چا دی؟ جی، او زه اوس غواړم چې زما کتونکي ما سره په دې خبره اتفاق کوي چې خلک وایي چې مینه چې سړی وکړي نو هغه خوشحالي ورکوي، او خوشحال بابا وایي چې د خپل یار مینې زه په زړه باندې بیمار کړم. نو د خوشحال بابا دا سوچ تاسو سره شریکول غواړم، راځئ چې وګورو چې څه وایي. ډېر مهرباني دي، مهرباني. یار مینې پزړه هسې بیمار کړم، بیمار کړم، بیمار کړم، بیمار کړم چې په درد کې هر ګوره ناقرار کړم، ناقرار کړم، ناقرار کړم، ناقرار کړم د خپل یار مینې پزړه هسې بیمار کړم.
سترګې تورې وریځې تورې زلفې تورې سترګې تورې وریځې تورې زلفې تورې سترګې تورې وریځې تورې زلفې دا هما تورې بلا دي زه یې خوار کړم زه یې خوار کړم زه یې خوار کړم زه یې خوار کړم د خپل یار مینې په زړه هسې بیمار کړم چې ډېرې ښکلې مخ ته کتې نشم چې ډېرې ښکلې مخ ته کتې نشم چې ډېرې ښکلې مخ ته کتې نشم دواړه سترګې مزره دي زه یې ډار کړم زه یې ډار کړم زه یې ډار کړم زه یې ډار کړم د خپل یار مینې په زړه هسې بیمار کړم خوشحال پزان پخپلا چارې وکړې ما خوشحال پزان پخپلا چارې وکړې ما خوشحال پزان پخپلا چارې وکړې چې په ملک کې یو ناتر سوی زه یار کړم زه یار کړم زه یار کړم زه یار کړم د خپل یار مینې په زړه هسې بیمار کړم بیمار کړم بیمار کړم بیمار کړم د خپل یار مینې په زړه هسې بیمار د اردو یو ډېر ښه غزل دی ښه